ستا په تصور کې د خیالونو سره روږدی یم اشنا د ستا یادونو سره روږدی یم او کانده ستمونه چې نمرود د زمانې ته کانده ستمونه چې نمرود د زمانې ته عشق د ابراهیم یم د غرونو سره روږدی یم شکر کوم د هغې الله په نامه چې ډېر لوی مهربانه دی سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات او مینه فیض افریدي د غزل محفل قربات سره د خپل مرستیال ملګري فواد افریدي صاحب حاضر یم تمه کوم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله وي الله مو راته خوشحاله ساته درنو پښتنو زمونږ مقصد زمونږ مطلب غزل محفل شاعري غزلې محفلې انشاءالله دی به دې کې وړاندې کېږي زمونږ چې کومې منډې هلې ځلې دي د پښتنو دپاره زما درنو پښتنو دپاره حمزه صاحب وایي چې پښتانه د شاعرانو قدر نه کوي غورځولي لالونه په ډیران دي او حمزه قدر په خپل کور کې د چا نه وي د عربو خلک هم دي چې حاجیان دي مننه زه پښتنو ته درنو پښتنو ته پښتنو وروڼو ته دا خاص کوم چې غزل محفل ستاسو دپاره به انشاءالله وړاندې کوي ډېر زر خپرونې محفلونه غزلې شعر شاعري ستاسو فرمایش دغه ټول به موږ تاسو ته وړاندې کوو انشاءالله که تاسو موږ سره مرسته وکړه سبسکرایبر د یوټیوب سپیزینه که تاسو سوچ کوئ که نه نو زموږ د غزل محفل چینل هم شته په یوټیوب باندې دا لینک به تاسو ته ویډیو باندې بره ښکاري نو زموږ د یوټیوب چینل هم تاسو سبسکرایب ضرور او زموږ د